ورځ د قیامت به بنده په هغه حالت راپورته کېږي چې په کوم حالت کې د نه ساه ختلې وي. ستا نه تپوس کوم ته چې په ورځ د قیامت باندې محشر میدان کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په منبر ناست یې حوض کوثر سره، ته په کومو سترګو به د هغه د لاس ته جام واخلې، ته په کومو سترګو به د هغه د لاس ته ګیلاس واخلې، ته په کومو سترګو به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایې چې ماله یو ګیلاس د حوض کوثر د اوبو نه راکه. تا له به حیا نه درځي، تا له به شرم نه درځي چې ته نبي صلی الله علیه وسلم ته ووایې په دغه ږیره باندې په دغه شکل باندې چې کوم تا اختیار کړی دی د کفارو او د هندوانو د انګریزانو د شکل په شان ته تا شکل اختیار کړی، ته به څنګه نبي ته خپل لاس ور وړاندې کړې؟ لږ حیا پکار ده که نه؟ زما نبي خو ډېر اوچت نبي و، زما نبي خو ډېر ښایسته نبي و. شاعر خو ځکه ویلي واحسن منک لم تر قط عیني واحسن منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. ستا په شان ښایسته خو زما سترګو چېرته نه دی لیدلی، ستا په شان ښایسته خو چېرته مور راوړی نه دی وایي. ته خو د هر قسم عیب نه پاک پیدا شوی، ګویا کې داسې پیدا شوی لکه څنګه چې تا ځان غوښته پیدا شوی. ته نبي خو ډېر ښایسته شکل و، د نبي خو ښایسته صورت و، ښایسته ږیرې وه د هغه. ولې تا د هغه د ږیرې مسخرې وړه وکړې؟ ولې تا د هغه په ږیره پسې مسخرې وکړې؟ سوال درته کوم زما وروڼو، ږیره که خروئ دا خپل جرم دی، خو د نبي په سنت پسې استهزا مه کوئ، د نبي په سنت پسې مسخره مه کوئ. د یو کافر بېدینه یو هندو زناکار بدکار دغه نه د متاثره کېدلو په وجه باندې تا د خپل نبي سنت د خاوره سره میلاو کړه، تا پسې مسخره وکړه. کفار په تا پسې خاندي، کفارو ته موږ وشرمېدلو چې مسلمان ته وګوره د خپل نبي د سنت سره یې کومې نخرې وکړې، کوم سټایلونه دې وي اختیار کړه.